قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې دا ویډیو د یو سکول نه وایرل شوې ده. د سکول نه داسې وایرل شوې چې د سکول چوکیدار ته د دغه سکول یوه ښځه یا که میډم وي یا هر څوک چې وي هغه راغلی ده په دغه سکول کې ورسره ناروا کار کړی دی. بیا دوی ځان ته د موبایل هم ایښی دی او د ځان نه ریکارډینګ هم کړی دی چې دا هر څه په سوشل میډیا باندې نن سبا وایرل شوي دي. دغه ویډیو به هم تاسو هم دلته وګورئ، خو د ټولو نه وړاندې تاسو سره یو څه خبرې کول هم ضروري ګڼم چې ولې د دوی نه په کومه طریقه دا ریکارډینګ وایرل شو. نو تاسو هم په دې باره کې ډېر زیات احتیاط وکړئ چې په کور کې کله موبایل استعمالوئ نو داسې مه کوئ چې کیمره مو آن وي او یا لایف په فیسبوک یا په نور پلیټفارم باندې راشئ. دې بابا سره هم همدغسې کار شوی دی. د چې کله دا بېهوده کار کولو نو د کیمره هم ځان ته لګولې ده، د ځانه ریکارډینګ هم کړی دی او د ریکارډینګ نه پس یې بیا چې کله دوی تللي دي نو ممکن همداسې ښکاري چې د ده نه دا موبایل یو چا اخیستی دی یا د ده نه دا ریکارډینګ چا اړولی دی او بیا د هغې نه بس یې سوشل میډیا باندې وایرل کړی دی، شیر کړی دی. دغه ویډیو چې نن سبا په سوشل میډیا ډېره ځای ته وایرل ده د کتلو بالکل نه ده، ځکه چې دغه بابا چې عمر یې هم ډېر زیات دی او دا کومه ښځه یا جینۍ چې ورته راغلې دې ته هم شرم پکار دی چې د سکول چوکیدار سره یا هر څوک چې وي هغه سره داسې بېهوده حرکات کوي. په دې سره د دوی بچي به د دوی نه څه زده کړي، ځکه چې که وکتل شي نو یقینا چې یو ډېره افسوسناکه او دردونکې واقعه ده. د دې ویډیو شریکول مو ځکه تاسو سره ضروري وګڼل چې تاسو ترې څه داسې زده کړه او علم حاصل کړئ چې د داسې کارونو نه ډډه وکړئ او د داسې بېهوده کارونو نه ځانونه وساتئ. بیا هم یو جهان مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله. خوشحالي مو غواړم، بریالي اوسئ، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ.